یو زنانه سوال کړل د طلاق په حواله سره ډېر اهم او ضروری سوال دی. طلاق په حواله سره زمانه نورم ډېر شي کسان مختلف سوالات کې نو دې زنانه چې کوم سوال کړل سوال دا کړل چې زما خاون اکثر او بیشتر تاسو یو غلط کارو کی یا غلطه خبرو کی نو زه خپل خاون ته ویم چې ولې زستا خزنه نو دې په جواب کې دامات وی چې ته زما خزنه او غوسه کې وی چې ته زما خزنه او دا یو ځل نه دی ویلي بلکې لکه بشمار ځل دا خبره کړل چې ته زما خزا نه نو آیا دې زنانه سوال کړل آیا زه خپل په دې خاون باندې طلاق شوم یا د دې په ذریعہ باندې طلاق نه واقع کی یعنی دا یو ځل نه دی ویلي او دغه شانتي د طلاق په حواله سره نورم زمانہ سوالات کیږي. مثال طور پر بعض خلک دا سوال کوي چې یار زنانه وي چې زما خاون ماته وي چې بھائی کتا دا کارو کو نو ته په ما طلاق نو آیا هغه کار چې زه کوم دغه سره طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي؟ ګوره جواب زه در کوم خدای نه مخکې دا خبره یاد وساته چې څومره ناری نه دي طلاق اختیار الله هر وخت تاسو لدر کړل زنانه لې نه دی ورکړل داغي وجدار چې د نارینه چې کوم سینه د غټه هغه په وړه وړه خبره باندې طلاق نو ورکی او طلاق یو داسې لفظ دی چې دا الله رب عزت انتهایی ناپسندیده لفظ دی لکه دا خپل په دې جواب مراوله ډیر شي کسان دا سریار مولوی سه ما په غوسه کې زراله مرزما طلاق خپل خزر ورکو درې طلاق ورکړو اوس واړه واړه بچی به دي پریشان مسو کوم دا سوچ تاسو لمخ کې پکارو چې زما بچی دي ز خپل کور ولې روان سمجھ کې خبر راځي نو خپل په جواب باندې کنټرول ساتل دا انتهایی ضروری دي خاص کر کې شادي شده مرد لپاره نارینه لپاره د نارینه تاسو ته مخ کې خبر وکړه چې الله رب عزت د اختیار زنه نارینه لوري ورکړل چې نارینه غټ سینې والے او نارینه ماتحت زنانه سمجھ کې خبر راځي نو په وړه وړه خبره باندې طلاق ورکول دا د نارینه سړي نشانی نه ده او طلاق او تاسو ته چې دا انتهایی ناپسندیده لفظ دی د دې نه ځان وساتئ بجای دا چې بیا رسو تاسو جاړه افسوس کوئ راغې نه مخ کې چې کوم دی دا سوچو کې چې چرم په غوسه کې یا هر صورت کې چې کوم دی خپل په دې جواب باندې کنټرول کې خاص کر کې د طلاق په حواله سره راځو دې مسلې طرف ته دا زنانه وي چې اکثر د غصې په حالت کې زما خاون ماته وي چې ته زما خزنه یعنی دا وي سوال ادا کړل چې دې سکار مارو کې غلط کار یا څه غلطه خبرو کې نو زدت وي چې ته ولې زستا خزنه دا په جواب کې دی وي چې ته زما خزنه نو یاد وساتئ دا خو صریح الفاظ نه دي طلاق په دې کې باندې دې سړي نیت معلومي کی چې دې سړي نیت سره کې دې سړي نیت د طلاقي ظاهر خبره طلاق واقع او کچری د طلاق نیت نه اسې دی وي په اوسه کې نو د دې سره طلاق نه واقع کی د دین علاوه دا مسله چې اکثر او بیشتر نارینه چې کوم دي خاون چې کوم دي خپل خزې د وي چې کتا دا کارو کوو ته په ما طلاق نو یاد وساتئ دا الفاظو استعمالوي اکثر او بیشتر داسې وشي چې د زنانه د ځین خبرو وځي کارو نو طلاق واقع شي په حدیث شریف کې سره راځي چې داس یو دور براشي چې نارینه چې کوم دي خاوندان چې کوم دي خپل خزو سره زنا کوي خاوند خپل د خزې سره زنا کوي څنګه بګي یعنی د به طلاق ورکی د اندازه نه لګي د خپل خزې طلاق ورک یا به د کفریه کلمه د جبین ادا کی د به کافر شي او چې کافر شي ظاهر خبره ده د ایمان نه خارج شو ایمان نه خارج شو نو د خزه په دبانې حرام شو نو په دغه صورت کې د انسان ملاوي خپل د کور والا سره د زنا یا څنګه چې تاسو ما دا مثال درکو اکثر او بیشتر چې کوم د کسان داسې خبرو کې چې تا دا کارو کو خپل خزې ته وینو ته په ما طلاق بعض مرتبه زنانه ته پته ونه لګي هغه کارو کې نو دې انسان ته پته نه لګي دي طلاق واقع شي یا دوی چې کوم د زنا کوي یاد وساتئ داسې الفاظ بالکل ما استعمالوي کته دا کارو کو ته ما طلاق ته ما حرام یا داسې غوسه کې ول چې په غوسه کې طلاق ورکول یا داسې الفاظ استعمالول چې ته زما خزه نه نو پدې کې ګوره کته تاسو طلاق نیت کړي نو دا خزه بالکل پتا سو باندې طلاق ده سمجھ کې خبر راځي امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته